الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، خویندو، میندو، د پیغام د ټي وي مینوالو، مستمعینو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د درس لړۍ شروع ده او خاص کر په دې درسونو کې د دعاګانو په ارتباط باندې آداب، احکام، ضوابط او د دې دعا غوروالی دا بیانیږي. او په دعاګانو کې بعضې داسې دعاګانې دي چې هغه مناسبت لري او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مناسبت او د موقع او د محل مطابق دعاګانې کړي دي. په کار ده چې موږ او تاسو هم هغه دعاګانې هغه وکړو. چې یو د هغې دعاګانو د مناسبت نه چې کله د خوب نه مخکې او وروسته چې یو سړی پاسیږي د خوب نه او یا ویده کیږي، کومه دعا ووایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، هغه هم دا دعا کړې چې بسمک اللهم اموت و احیا. یا الله ستا په نوم سره مرم او ژوندی کیږم. دا چې کله ډډه اچي ویده کیږي او چې کله را پاسیږي بیداریږي، بیا دې دا دعا وایي الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. معنا دا ده چې ربه ټول حمدونه، ثناګانې خاص الله لره دي، هغه الله چې د مرګ نه وروسته ژوندي کول کوي او ماله ژوند راکه، او هغه ذات ته به خاص ورګرځېدل وي او جمع کېدل وي. بله دعا په خوب کې د ویرېدو دعا چې یو سړی په خوب کې ویریږي، نو دا دعا دې ووایي چې کله را بیدار شي اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشیاطین وان یحضرون. ښایسته معنا ده د دې، هغه دا د الله پوره کلمو باندې د هغه د غضب او د بندگانو د شر او د شیطان د وسوسو او حاضریدو نه پناهی غواړم پتا. درېمه دعا د خوب د لیدلو
په محال باندې چې یو سړی خوب وګوري نو هغه خوب د الله د طرفه وي، دا مبشرات وي او دا به په آخره زمانه کې ډیریږي، نو الحمدلله دا دې ووایي. صحیح حدیث دی. دارنګه یو سړی دی د کور نه ووځي، دکان ته ځي، مدرسې ته ځي، تجارت کوي او د چا ملاقات ته ځي او یا جماعت ته ځي، خو د کور نه وځي، دا دعا دی وایي چې اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. ښایسته دعا ده، دا دې ووایي. بل دعا د کور نه د وتو دام ده چې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. وای کله چې دا دعا څوک ووایي آواز ورته وشي قد کوفیت ووقیت، یقینا ته وکوفیت وساتلی شي، هدایت باندې کړی شوي او بچ کړی شوي او ستا الله سبحانه وتعالی کافي دی. دارنګه یو سړی دی مسجد ته ځي 5 وخته یا عام اوقات کله مسجد ته داخل شي نو دا دعا دی وایي داخلېدو په مهال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. او کله چې د مسجد نه وځي نو بیا دې دا دعا وایي چې اللهم انی اسألک من فضلک. داسې میلی شي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتک. دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دعاګانې دي. بله دعا چې کله یو سړی واده وکړي، شادي شده او عقد او کوژدنې وشي او ته ورځې د هغه مبارکۍ ته، نو دا دعا به ورته وایي چې بارک الله لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. دا مسنونه دعا ده. الله دې تعالی برکت درکړي او په تا دې برکت نازل کړي او تاسې دواړه دې په خیر او په عافیت سره جمع کړي. ښایسته دعا ده. بل دعا چې کله څوک د چرګ اذان واوري او یا د خیر ونګېدل هغه هناره هغه واوري وونګېږي، نو په دې محال باندې حدیث دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا دې ووایي. ځکه په دې وخت کې وایي چې کله خر شیطان وګوري نو ایسته هنګارې شروع کړي، نو دې وجې نه د دې په لوستلو سره اجر میلاویږي او د شیطان هم پې بچ کېږي. بله دعا چې کله یو څوک تاله ووایي چې وروره زما محبت دی د الله دپاره، نو ته باید د هغه دپاره دعا وکړي. هغه درته انی احبک فی الله، نو ته به ورته وایي احبک الله الذي احببتنی له یا احببتنی فیه. هغه الله دې له تا سره مینه او محبت وکړي چې تا د هغه لپاره زما سره مینه وکړه او مینه کړې ده او یا یې کوي. بله دعا چې کله یو سړی وپرنجېږي نو هغه به ووایي چې الحمدلله، نو ته به په جواب کې ووایې یهدیکم الله ویصلح بالکم ویصلح بالکم. الله دې تا ته هدایت وکړي
او ستاسې احوال د الله درست او سم کی بیا به په جواب کې ته ورته ووایې یرحمک الله. نو دا ضروري ده چې پرنجیدونکی به وایي الحمدلله، ته به ورته وایي یرحمک الله، بیا به هغه درته وایي یهدیکم الله ویصلح بالکم. بل چې یو سړی پریشانی، ناقلاره وي، مصیبت زده وي، غمجن وي، نو د هغې دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا ښودلې ده، لا اله الا الله، لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. دا دعا دی وایي، ښایسته دعا ده. یا دا هم په یو روایت کې راځي چې الله ربي لا اشرک به شیئا. یا دا دعا دی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا دا دی وایي سبحان الله العظیم. دا ټول په احادیثو کې هغه راغلي دي. بله دعا چې کله دښمنانو سره مخامخ کیږي او یریږي چې نقصان راته ونه رسوي، نو دا دعا وایي چې اللهم مجری السحاب منزل الكتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. دا دعا مسنون او منقول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه هغه نقل دی. او څوک چې د شپې بیدار شي او بیا په دې وخت کې دعا وکړي، نو دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویلې چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دغه شانته چې کله چاته یو مشکل کار پیښ شي، درس مشکل وي، بیان تقریر ورته مشکل وي، او یا څه لیکل ورته مشکل وي، او یا څه اخیستل خرڅول کوي دا ورته مشکل شي، نو دا دعا دی وایي چې اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئته سهلا. معنی یې ډېره خوندوره معنا ده. معنی یې دا چې الله هیڅ شی آسان نسته منګرم الله سبحانه وتعالی یې چې آسان کی، او ته چې وغواړې ربه هغه ته آسانوې که هغه څومره سخت وي. دارنګه د قرض د ادا کولو دعا، یو سړی قرضدار وي، قرض پرې راوښتی وي، نو دعا وکړه. دا دعا ډېره وایه چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. دا دعا دا ډېر ویل پکار دي. دارنګه چې کله ته بیت الخلا ته ځې قضای حاجت کوې، جوابیچۍ کوې، متیازې کوې، چې کله ګنډه خلاصوې نو په دې وخت کې وایه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث. او کله چې ګنډه راتړې اوچتېږي نو بیا دا دعا وایه چې غفرانک. دې وجې نه یو سړی دی په لمانځه کې وسوسه ورته راځي، لمونځ کوي، په لمانځه درېږي، وسوسه راځي، نو حدیث کې راځي دا شیطان دی او دې نوم خنزب دی، خنزب ورته ویل شوی. نو په دې وخت کې اعوذ بالله دی اوښ او چپ طرف ته دی په دې مانځه کې هغه لاړې توکي، نو د دې وسوسې نه به دی بچ شي. دارنګه
د سجدې په مهال دعا چې کله یو سړی سجده کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اقرب ما یکون العبد الى ربه وهو ساجد، چې کله د سجدې په حالت کې وي د الله ته ډېر نږدې وي. نو دا دعا چې اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، دا دعا یا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، دا دعا یا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. دا دعا ویلی شي. بل یو کس دی مثلا د سجدې د تلاوت په محل دعا غواړي چې سجده کې دعا وکړي، هغه هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نقل دی اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وسجد لك وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. دا دعا ویلم سنت دی. د لمانځه د شروع نه مخکې چې کله نیت وتړي او لاسونه په سینه کیږدي نو دا دعا ویل سنت دی. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. يا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دا رنګ د لمانځه په آخر کې چې کله تشهد باندې اتحیات وویلې او درود یې وویلې نو دا دعا ویلی شي چې اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دا ټولې دعاګانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له په دې باندې عمل نصیب کړي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې په دې دعاګانو باندې عمل وکړو. تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.